شروع شو زاد خير زه هم د ستاسو ټولو په اجازه د ګل اغا استاد په اجازه باندې د ګل اغا استاد په اجازه او د اوسر استاد په اجازه باندې د ټولو یارانو په اجازه یو غزل به زه د سوي یم د پښتنو روم لپاره ما لیکلی چې خدایه ټول لر دي او کبر پښتانه خدایه ټول لر دي او کبر پښتانه تک دې راټول په یو ټغر پښتانه او مونږ له چا مال او دولت څه کوو مونږ له چا مال او دولت څه کوو وږي تشته یو نظر پښتانه او دا یو متل دی چې پښتو کوي پښتۍ به ماتې دا یو متل دی چې پښتو کوي پښتۍ به ماتې په پښتو تل ورکوي سر پښتانه او خدای مونږ هر ځای کې سر لوړي لري خدای مونږ هر ځای کې سر لوړي لري په شانتې مکړې له نوکر پښتانه او زه لالپوروال خیبرخان ښایسته یم زه لالپوروال خیبرخان ښایسته یم او ټول دې په سیمه او که غر پښتانه ټول دې په سیمه او که غر پښتانه او یو مې خصوصا د ننګرهار په باره لیکلې چې همیش تر و تازه پکې د سرو ګلونو هار لیکم همیش تر و تازه پکې د سرو ګلونو هار لیکم چې هر کله غزل لیکم په سر ننګرهار لیکم ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه او زمونږ په وطن کې څلور دېرش ولایتونه زمونږ په وطن کې څلور دېرش ولایتونه د هر یو ولایت پکې جلا جلا خوندونه ډېر ښه خو صفت به په اشعار کې ځان سره زوار په وار لیکم چې هر کله غزل لیکم په سر ننګرهار لیکم ډېر ښه او د ښکلي جلال آباد نوم پخوانی نوم جلال کوټ دی د ښکلي جلال آباد نوم پخوانی نوم جلال کوټ دی په تیرو تاریخونو کې وګورئ نوم نوټ دی چې اوس پې مشهور دی ها نوم همیش بهار لیکم چې هر کله غزل لیکم په سر ننګرهار لیکم او منم چې پلار نیکونه یې مړه شوي کار په توره کې منم چې پلار نیکونه یې مړه شوي کار په توره کې او ښه ښکلي ځوانان خلک اوسېږي په لالپوره کې پرې ځکه لالپوروال خیبرخان ښه ښکلي اشعار لیکم چې هر کله غزل لیکم په سر ننګرهار لیکم ډېر ښه ډېر ښه ورونو دا زموږ چې دی ترورځی دی ماشاءالله فکر یې ښه دی